خوشحالی نه پیژنم زه د فریاد ملګری ما خو ټول عمر خوشحالو پسې ارمان کړی دی ما خو په هر قدم تاوان کړی دی نن لوګ دا کور دی ښه ته به اوس په کومه راځې سلمان اوس خو هره یوه لاره بنده شوه سلمان زما د مور په خبرو بد مه ګڼه ته خو یو خالق یې که نه د مور هر یو خبره منې بابا ما سوچ هم نو کړی چې زما په ژوند کې به داسې طوفانونه راشي خو تھینکس گاډ بابا ستاسو خبرو ماله ډیره حوصله راکړه هلته خو نه چا زما خبره منله او نه چا زما خوښې ته کتل دغه مسلې ستاسو خپلې مسلې دي تا ته پته ده چې ستا پلار زه د حویلۍ نه په کم انداز را لېږلی یم ما ډېر ښه خلک د خپلو خپو لاندې کړي دي خو استاد وي استاد وي زما زړه د خپو لاندې دل دل کوم دل دل تا به یادولم او زه به نه راتلم دا څنګه کیدی شي که نه راتلم نو مړ کېدم فنا کېدم وقار وقار ته تا حویلۍ یاسمینا مړ کېږي خو به ضرور خو زما د لاسه وقاره پام کوه خطا نه شي تاسو وروسته ګورم خو شړومبې دله د عاشق ځای ته ورسوم وقاره هوش سنبال کا خان کاکا ستاسو خو لاس رسی ته دې ماشومې زړه له وګورئ شیر محمد په څه طریقه د جیل نه راخلاص کړي زیتون مشال زما ویره نه ده دا اوس زما لور ده خو د شیر محمد کیس ډېر ګران دی ډېر خدای دې په خپل سر را پرې باسي چا چې زما کور ورکړو او زما بچي در په در کړل زما رور بچ گئی زما لالا د جیل نه راخلاص کړي مشال بچي شیر محمد ته بچ کولی شي زه څنګه زه څه کولی شم ما ته ووایه مشال بچي خو په دې خبره به زما اروندار څوک پوهېږي خان کاکا څوک به پوهېږي تاسو به پوهېږئ که نه ګل بیبي به ستاسو خبره مني د هغې د زلمي زوی د ژوند خبره ده زیتون ملک ته پښتو دی بدل انتقام ننواتې او بخښنه دا ټول زموږ روایات دي ما هم څوک پوهېږي که نه زه خپل لالا دپاره څه کولی شم مشال بچي د پښتو د ملک دا اصول دی چې د مرګ بدل ننواتې او یا بیا څه
بیا دا بچی چې تا به چپ چپ زستا په مطلب ښه پوه شوم نه نه ما ته دا نه ده منظوره څه نه پوهېږې مورې ما هم پوهېږې که نه د متبر خان زوی ښکلی هلک دی د جاګیرونو مالک دی له ما یقین دی چې هغه به زما خبره نه غورځوي خو ما هم پوهېږې که نه ته تاسو څه خبرې کوئ زه خو نه پوهېږم مشال بچې مونږ بېوسه ښځې یو بې اسرې لوڼه یو الله دې زموږ اسره شي الله دې زموږ اسره شي بچې جوړ بیبي ما هم پوهېږه که نه زه خو بلکل نه پوهېږم ته دې څه خبرې کوې مشال ستا له دروغو دا تره نه دی دې تا په سوره کې ورکول غواړي سوره زه د خپل ورور د خلاصي دپاره سورې ته هم تیاره یم تا ته د سورې لفظ معلوم دی سوره سپېرې ته ویلی شي او تا زه د خپلې لاسه سپېره کولی نه شم مشال بچی ستا د رور د راخلاصېدو بله لار نشته بچی نشته خان جي سپېره دې شم خیر دی که زما ورور که په دې خلاصېږي نو ما ته دا منظوره ده خو هغوی ته وایي چې زما ورور وبخي بچی دا اوس زما د وس کار نه دی دا خبره دی مور ته او که مور ته زما خو په دې خبره باندې حوصله نه ده داسې چېرته شوي دي چې وړوکوالي رشته او هغه مونږ په دومره ناز پاللې ده په لږه څه خبره دې پرېږدو ډېر کارونه ډېرې خبرې چېرې نه وي شوي خو بعضې وخت یې کول ضروري شي خو ما دا رشته په ډېرو ارمانونو پاللې ده شریفه دې رشتې سره ما ډېره خوشحالۍ تړلې دي نه پوهېږم چې تاسو په کومه دنیا کې اوسئ مامي مونږ هم په دې دنیا کې اوسو مونږ حقیقت ته ګورو د انسان فطرت ته ګورو او د انسان بنیادي ازادۍ ته ګورو خو دا کم غیرت او کمه پښتو ده چې خپله د وړوکوالي چلغله دي د خپله لاسه بل ته حواله کړي غیرت مامي په نوه دور کې د غیرت نوې مطلب واغوستل غواړو زوړ مطلب ختمول غواړو آفرین شه او په تاسو شه غیرتونه هم چېرته بدل شوي دي پته نشته چې دا په تاسو باندې څه چل شوی دی وقار وایي چې غیرت امن روغې جوړې او سلا مشورې ته وایي مامي نایاب که د بارام سره خوشحاله وي نو زه به هغه خپلو خوشحالو ته پرېږدم او هغې سره به مکمل مرسته کوم زما ټول سپورټ هغې سره دی خو زه نه پوهېږم چې دې نوي دور تاسو ته څه څه ښودلي دي ها تاوان 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 درېیمه ورځ ده د مهرتاج تبه نه کمیږي الله دې خیر کړي داروګان هم خو له ښه ډېر ورکړل خو خدای خبر چې نه نه دا د داروګانو تبه نه ده اخواره مور زوی پسې ناجوړه ده شمشیره ما وی که بهرام خان نه زیتون د هغې نامنونکي نافرمانه نوم به راته نه اخلې زما د هغه سره هیڅ کار نشته خو د هغې پکې ساده ستا او ستا د پلار ورسره که څه کار نشته که نه خو اخواره مور ورپسې مري لګیا ده مړه دې شي که مهرتاج په بارام خان پسې مري نو یو سل پیرې دې مړه شي خو زما هغه سره هیڅ کار پاتې نه دی
هیڅ کار نو. شمشیره 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 یا خدایا دا بس کیږي. سلمانا دا وی چې زما انتظار کوه، زه به واپس راځم. خو ستا د واپس راتلو لار کوم ده؟ د ژوند څه باور، د دنیا څه اعتبار. دلته خو سات په سات تقدیرونه بدلیږي. که تدبیر زما څه بله فیصله وکړه نو بیا د وخت سیلۍ که زه په بل لور یوړم نو بیا زما مثال خو لوچې پاڼې دی او وخت نه تر څه سیلۍ ده. نو بیا به زما پسې په کومه راځي، په کوم لور، په کومه لار؟ سلمان زما د ژوند زما د ارمانونو اسره ده. ته د خپل ژوند خپل ارمانونه هم شته. دا ما ښه وکړو او که بد، خو د کلي دښمنۍ تربګنۍ مشال د یو قاتل خور ده او بیا په سلمان ډزې. نه 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 ما ښه وکړو چې هغه خونړي کلي نه مې سلمان را بهر کو. بس چې هر څه کېږي ما سره به کېږي خان جي. زه هر څه ته تیاره یم. بس ما ته زما شیر لالا راولئ. مشال بچې ستا شیر لالا به په اسانه راخلاص شي، خو که د معتبر خان ټبر روغه وکړه او د دې روخې لپاره به مونږه سوره ورکو. زه به شیر لالا دپاره سوره کې کښېنم. ما خو انکار نه دی کړی. خو زه انکار کوم مشال، تا د خپله لاسه سپېره کولی نه شم. سپېره دې شم مورې، ما خو تا ته مخکې ویلي دي. مورې بس شوه، اوس چې هر څه کېږي ما سره به کېږي. ما ته زما شیر لالا راولئ. ګلبېبي خورې ته خپل ضد پرېږده. مشال بچې صحیح وایي او بیا لور خور خلک په کور خو نه کېنئ که نه. د مشال کیدن شوې ده، کله خو به د خپله کوره شي. هغه خلک لاړل، کله یې پرېښوده، هېر که هغوی. خان جي ما د تېر ژوند هر څه هېر کړي دي. ته زما خپل نصیب دی چې زما نصیب ما هر چېرته بوځي. خو ما ته زما شیر لالا راولئ. وشوه، زه ورځم چې د دې خبرې څه سر کېدم. شیریا ما خو تا ته ویلو که نه چې دا خانان د چا په کار نه راځي، خو تا زما ونه منل او پردي ورته دې ودانګل. ته ما پرېږده باسکره، ته راته دا ووایه چې زما مور او زما خور په څه حال دي او د کلي خلک څه وایي. د کلي خلک په ګولې وله، د کلي خلکو له خو تماشه پکار ده او ټول په تا مشغول دي او د کلي خلک تا پسې رنګ رنګ خبرې کوي. روکه د کلي خلک باسکره یار، ما ته ووایه چې زما خور او زما مور په څه حال ده. شیریا یار، ته تاګي دې په سلمان دې ډزې وکړلې او هغې کلي پرېښو او پاتې شوه ستا مور او خور. نغه شیردل خپلې حویلې ته بوتلله. دا نشي کېدی باسکره، دا نشي کېدی. تا دې راته څه وویله؟ تا خو زما په زړه چنې وغړولې باسکره. نه
داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی ویډیو مه کوه یار ته ما په وخت پې کړی وې نشي کېدی د دې هر څه نه اوس هم نه جوړېږي باسکرمه زه د یو ځل د دې تورو تمبو نه پار شمه چې د شیردلو د تتاکي ککرۍ خورې کړمه نو بیا د یو 100 ځله پارسي شم یو 100 ځله ضرورا د ملاقات ټایم ته ختم دی زه چې دوه خبرې حکم کنه نه زه ته دې بار کوه ټایم شوی دی لکه تا ته ما ویلي نو چې دا جړا ستا اولینه او اخرین ده نور به ژاړې نه تا خو نن ټوله ورځ په جړا ځان مړ کو پرېږده مشره چې مړ شمه مړ دې شمه ما په خپلو لاسو خپل کور وران کړ زما د لاسه زما مور زهیره شوه زما نیازبینه خور در په در خاورې په سر شوه مشره د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی واه ستا هغه انتقام ستا هغه بدل به څوک اخلي خو د دې تورو تمبو نه به څنګه بار شم مشره څنګه به بار شم که دا کار درته زه وکړم نو بیا دا کار به څنګه کېږي دا خو ماته په دې کې څه امکان نه ښکاري ولې ونیه دا ووایه چې کوم کار نشي کېدی هر څه کېدی شي هر څه دا کار هم کېدی شي و پاګله ته دا کار ما ته پرېږده اوې یو د هرې خبرې تپوسونه مه کوه مړه کښېنه کښېنه چې دې ټول پوه کړم کلونه تیر شو خو زما په ذهن کې دا توفاني شپه نه ختمېږي دا توفان دا سینه خو زما د ژوند سره سمه ده بس کرم وې دا د دې مصیبت نه وباسمه ازادوم دی ما وې نه خو ولې نه په آزاد ژوند باندې زما حق دی یارې وخوړم تباه یې کړم خو اوس یاره د څه زما چې څه ما خو هر څه بایللو زما چې څه تاوان کېدو هغه خو شو نو اوس یاره د څه ده بس کرم ته وایم چې ما آزاد کی او د دې مصیبت نه مې خلاص کی بیا که ما شیردل خان په ګولۍ ولي نو ولیدې مې بیا خو به زه د دې ژوند د مصیبت نه خلاص شمه آزاد به شمه اوس یې خوند وکړو نیکه
زما خو زړه ټس نه شوی و بیا مې ځان قابو کو دا کمې لارې وې مړه قتل دینا ملګاتیا ته کم غټ غټ خلک راوتی وو خانان به لاته کې ابطالان به لاته کې ته تونه غټې غټې تعمیر قابو کړې وې ملګاتیا مړه ته پردي غمونه مه کوه خدا راته وې چې دا ګاډی راچاري مالا بد متل خان ته مې وی ته ګالې لا اما ته وی لوان تا بد ماملا لوان تو او چې د هلتای په تکاو د مونږ کال به پیوتی تنا ته پیتو یا اوس خو پوه شوم زما مطلب دا دی چې دا مشر خان خو به د خانم نه ډېرې زیاتې پیسې اخلي په خوله باندې لات کې د ګلې دا خط کاروبار دی د کلولونو نه په لین دین دی لا په دې نه پوهېدې ته نه ملګاتیا نو اوس خو پوه شوم نیکه متل نیک لاغو څه کوئ لکه سلام علیکم کاندي وعلیکم سلام غاندي په چکر راوتی وو ها او ته نه چکر وهئ جی جی ښځه ووهئ چکر ښه موسم هسې ښه دی بالکل کاندي تم ټاکلې وه ښه موږ به ملګاتیا ته چې زما په دې دماغ کې دي هغه ټول ټولې تم ته او ته په دې رحمت شه زما هغه سوچ کوم بس دی دا کور خورن داسې خوشې خوشې پروت دی چې دا ښځې کوم خوا لاړې یا جینکو چېرته تلې روځې که نه ستړې مه شي خدای دې وبخه یا جینکو ویم زما ته تاګیز وی دی الله د بدو سترګو وساتي ویم د داسې خلکو سره روزګار کوي چې په بنډلو بنډلو روپۍ راله کور ته راوړي ګل پروشي شکر دی چې ته په خېټه مړه شوې خو دا راته ووایه چې دا سترګې به دې کله مړېږي یا میرتاجي ته خو بنده سم لوړ تیرې ما خو د خپل زوی صفت کولو ګل پروشي خدای دې د هر چا بچي خوشحاله ساتي او تا دې خدای په دې بچي ډېره ډېره خوشحاله کړي ای ګل بیبي تا ته خو دا خبره ما مخکې هم کړې وه که نه چې دا مشال به زما د تاتاګي بچي له رانه کړي ګل پروشي ګل بیبي په کوم غم اخته ده او دا ته په کومو ټالونو زانګې خوله دې په واک کې خوځه وه تا خپلې صحت ته کتلې دي یا میرتاجي ویم زما بچي په لپو لپو روپۍ راوړي په لپو لپو ګل پروشي خان داجي د متبر خان د ټبر سره خبره کړې ده او مشال به دا غزبیده په سوره کې ورکوي وای د دې خبرې نه خواړو خبر نو ما وای ډوبه شومه ډوبه یا ښځو زه خو درنه لاړم ویا تنا تتلو تو हाँ मला मेरे दिलिया नो तुमने इंतजार को तलिया पर इंतजार को दमुंग दयरे न बदहाल तो तना ना मारा ता दाते काल उक्ता ते मतल खान तबदوي तना تدي دا ولا مال غيم جيلا كليدا او تنا ना मारा وي تتلتبي دي تا تا خانه څه چلو شو ملا متل خان مخکې ګوبل دول کړو او چې اوس هم ملګری لاګي لکه نو مونږ ته وایي حالات خراب دي په بادلو منې وایي چاپې غورځېږي چاپې او ته نه
تا خانه په دې خبره مې پوه کړه چې دې نسبت نه به کله خلاصېږو مړه دا خو دم مې هم کنه د ویم چې دې متواله کړې وې بیا متل کان پوهېږه او شیر دل کان پوهېږه ته پیت وې بېنت وې ته نه خو چې مشر خان کورونه روپۍ اخلي نو لکونه خو موږ ته هم راکوي که نه ده ته ګوله د خوالې خولې ته دې ګوله او د خوالې خبلې ته دې ګوله تلیا ملغۍ لاله ته وینه ده او ته کوم دی نو کانک پتل ګل دی ته پیت وې پېنت وې ته نه ستا پرې خبرو به د چا پلار پوه شي متکله درته نه تاتا خانه ور مه خطا کوئ مرغۍ به لاله شي او جیبونه به هم ډک شي جیبونه ګوله ته نه ملګاتیا څومره د خیاله خبرې وته ته پیت وې عرفانه پیت وې ته یوازې زه په دنیا کې څه به قرباني ورکوم زه په اصولو چلیږم زه د خودغرضه ولې نشم ما ته پته ده نایاب چې ته داسې نشو کولی ما ته داسې پکار دي همدا دنیاداري ده همداسې هر څوک کوي که ته ډېر د بدو سوچو کې خو ته داسې نشي کولی ما ته ستا د کردار پته ده نادیې دا کردار هم لوی خنډ دی بې کرداره خلکو څه څه ونه کړه او مونږه د کردار په زنجیرونو کې تړلي شوي یو ټیک ده نایاب ته خپل ارمان پوره کا بارام خور څه پریښي دي او راغلی دی هر څه څومره آسان دي زما منزل ته یو ګام دی خو د زنځیرونو سره څه وکړم ما ته پته ده چې ستا د ذهن او د زړه په منځ کې خطرناک جنگ روان دی خو منلې د چام نشي خو زه د زړه او د ذهن په منځ کې سوځېږم نوشیر خان ته خپل حوصله په ځای ساته که تم د هغې نورو خلکو په شانتې خوی کې نو بیا په تا کې او په هغې نورو خلکو کې فرق څه پاتې شو شمشیر خان ما ته په فون ډېر بد رد ویلي دي هغه تا بدناموي نایاب بدناموي د چا په وینا څوک بدنامیږي نه ته خپله حوصله په ځای ساته دا به لا څه هغه د خپلې ښځې ناروغتیا ذموار هم مونږ ګڼي ولې څه چل شوی دی په هغې وایي چې بهرام پسې ناروغه ده دا خو فطري خبره ده نوشیر خان ته داسې وکړه که نه چې دا خپلې ګیلې خفګان او غوسه دا ټول هر څه یو طرف ته کېږده زه به په ارام کښېنه او راځه چې د دې مسلې څه حل راوباسو زه که ډېر په ارام کښېنم که نه خو دا خلک مې چې په ارام نه پرېږدي خو داسې ده چې دا وخت کومه کربلا ده تولګې مې سترګې راووتې ته تندې مرمه یا الله زما په نصیبو ګوټو به نشته بابا زه د سوچ په یو نوې لار روانه شوم ما ته زما زړه نوې خبرې وښودلې شاباش شاباش نایب د زړه دې اواز ته غوږ کېږده ولې چې همدغه ضمیر دی او همدغه وجدان دی نایاب بچی
مونږ په تا باندې فخر کوو ځکه چې تا کې عقل هم شته او حوصله هم درکې شته ته د ژوند هره مسله په ښه شان سره حل کولی شي ممی زه مخکې داسې نه وم ډېر ژور سوچ یا غم یا پته نشته داسې څه خبرې په ما کې تبدیلي راوسته په ژوند کې دا قسم حالات واقعات او حادثې انساني عقل په ځای راولي کله کله دا وړې وړې حادثې ښې وي یو خو انسان ویښ کي او بل یې هوښیار کي زه اوس هوښیاره شم بابا ژوند خودغرضي نه قرباني غواړي همدغه د ژوند ښکلا ده ته خو زموږ د دواړو نه زیاته هوښیاره شوې ها خو بچې اوس به موږ بهرام هم پوهیو ښه ولې نه هغه هم زموږ بچی دی د هغه ذهني تربیت زموږ فرض دی او بیا هسې هم په حویلی کې ستا او ستا د مور ایمیج څه ډېر ښه نه دی هلته زموږ ډېره بدنامي شوې ده اوس به دغه هر څه موږ صفا کوو چاچی ستاسو په خبرو کې عجیبه اثر دی چې کومې خبرې زه اورېدو ته تیار نه منو ستاسو د وجې هغه خبرې منلو ته تیار شوم باران بچې ته زموږ نیازبین یې موږ ټول تا ښاد آباد او خوشحاله لیدل غواړو باران بچې زما او د نوشیر په ژوند کې ډېر غمونه او ډېرې اندېښنې یارې لا اوس هم موجود دي باران بچې موږ په خپل ژوند کې دا ولیدل چې کمو رشتو او کمو ودونو کې د مشرانو دعا شامله نه وي هغه سپېره شي او بیا دا سپېره سوری ټول عمر انسان پسې لګېدلی وي خوشحالو ته نه پرېږدي باران بچې موږ ستا ژوند ډېر خوشحاله ډېر کامیاب او ډېر مطمئن لیدل غواړو نوشیر کاجي چاچی ستاسو په خبرو مې زړه ښه شو ګنې اوس هلته څه پاتې دي تش ضد کرکه او بې مطلبه پښتو باران بچې ته به هلته ځې د یو اعلی میشن او اعلی مقصد دپاره بچې ته به ارام یې ته به زموږ په لمن لګېدلې داغ پاکې بچې ته به زموږ سترګې اوچتې باران بچې ته زموږ فخر زموږ ویاړ یې زه غواړم چې ته خپلې مور خپلې پلار او خانداجي له واپس ورشې ټیک ده نوشیر کاجي چې ستاسو ټولو دا یو صلاح ده نو زه ستاسو خبره منم زه به واپس لاړ شم شاباش باران بچې شاباش راځئ راځئ گل بیبی خوره تو با خپل زوی پس خفه خوزا الله زو خپل زوی پریشانه کړی خان کاکا چې ورې سوچ لري د کلی نه قدم بهر نه دی خې
کېدای شي چې بهرام پسې تلي او یو څو موده پس راشي. نه زیتون بچې نه، پته نه لګي چې زما زړه له څه اندېښنې ځي راځي. زه نه ګڼم چې هغه به راشي، را به شي او که رابړی شي. نه نه خان کاکا داسې مه وایه. ګل بیبي خورې، خو ستا زوی شیر محمد به کور ته راشي. ما د معتبر خان ټبر ډېر په ګرانه رضا کو. هغه راضینامې ته تیاره شوه. نو ګینې زما ورور به راشي؟ یا الله ستا شکر دی. ته شکرونه وباسې او زما زړه ته ګوګله روزي. زما بې پلاره سپېرې لورې، ما خو نه وي چې ته به سپېره شې، ما خو وي چې ته به ښاده او آباده شي. خیر دی مورې، زه چې هر څنګه شم، خو چې زما لالا دې کور ته راشي، که زما د سر په بدل وي نو هم خیر دی. مشال بچې، الله دې نصیب د خو که بچې. زموږ تورسرو په قسمتونو کې څومره ازمیښتونه لیکلي شوي دي بچې، الله دې مل شه. نو بیا خورې څه نیټه ورکړم چې هر څه دې پخپله وکړه او هره فیصله دې پخپله وکړه. نو زمانه د نیټې تپوس څه لکې مورې ستا زوی کامیاب شو. تا چې چاته تورې څڼې سپینولې، نن هغه زوی دې کامیاب شو. ستا ارمان پوره شو مورې، ستا ارمان پوره شو. شکر دې خدایا، شکر دې خدایا، ستا ډېر ډېر شکر دې. شکر دې بچې. بچې ته په خپلې کامیابۍ جاړې ولې؟ مورې د یو لوی شواخون نه راتېر شوم، نو زړه مې قابو نه کړی شو. مور در نظر زویا، زړه دې قابو ونیسه. ته خو به اوس لوی لوی کارونه کوې. څه وعدې پوره کول دي او څه بدلې. ته تیر ژوند تیرې وعدې پرېږده سلمانه. ته نوې ژوند، ته نوې دنیا، ته نوې ماحول او نوې وعدې وکړه. نه مورې، ما ټول عمر ستا منلي دي او منم به، خو صرف یوه نافرماني به ضرور کوم. زه یم د هم جوارګر، زه د میلاد ملګری، خوشحالي نه پیژنم، زه د فریاد ملګری. ما خو ټول عمر خوشحالو پسې ارمان کړی دی، ما خو په هر قدم تاوان کړی